بشیر احمد افغان پوښتنه کوي لونګۍ یا لنګوټې ته څومره شمله ورکول سنت دي؟ څو سره شمله ورکول سنت دي؟ او چارخول ورکول لنګوټې ته څه حکم لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه موږ مخکې بیان کړی پر لنګوټه خپله سنت زاید دی، هغه د لمانځه د باندې او د لمانځه د ننه دا سنت نه دی، او هغه یو لمونځ امکان لري چې دا مستحب کار دی سړی وتړي ثواب یې ډېر وي، او که داسې ګمان وکړي چې دا سنت مؤکد ده یا ګمان وکړي چې واجب ده یا لازم ده که سره په ګناه اخته دی، ثواب که سره دا خلکو ته نه لري. ما تاسو ته ویلي وه حکیم الامت هغه اشرف علي تانوي په ټول عمر لنګوټه نه تړل، ځکه په هغه وخت کې خلکو چې لنګوټه نه وای تړلې بیخي لمونځ یې نه پسې کاوه، دی مقتدا و، نو ده راولاړ شو خلکو ته دا وویل چې دغونه په کارو کې افراط مه کوئ، سنت ته سړی د سنت په سترګه ګوري، فرض ته سړی د فرض په سترګه ګوري، بالابود به یو تر بل نه اړوي، که نه افراط راځي دا غلطي ده، دا سخته بد کار دی. دوهم لنګوټه ده، لنګوټه چې پر هر رقم باندې وتړي هغه استحباب مستحب ادا کېږي، هغه داسې خاص نه ده. د الله رسول ما تاسو ته ویلي وه چې هغه غټې لنګوټې هم تړلې وې او کوچنۍ لنګوټې هم تړلې وې په ګزو، د هغه رقم د نبي علیه صلات وسلام په بعضو روایتو کې هغه راولاړ شوي دي، دغه ثابت دي چې هغه شمله ورکړې ده او شمله رستې خواته، او داسې روایتونه هم راځي چې هغه دوې شملې ورکړي دي، یعنې دا یوه شمله یې چارخل و چې باره دا بله د مخ له بیا هم شاته واړول، دا هم و، خو دا ټول په استحباباتو کې د لازمي امور نه دي. او لیکن که چیرې په یو وطن کې هغه د علماو یا د ښو خلکو شعار شي کې څوک وکړي پروا نه کوي، او دا چې په نیت د سنت ورته ګوري یا په نیت د عبادت دا خوندور نه دی. او هغه چې د لنګوټې یو لمونځ هغه په 20,000 دی یا په 2 دی یا په 80 دی یا په 100 دی یا په 100 دی، دا ټول حدیثونه دا موضوعي دي، دا په نبي علیه صلات وسلام پسې درواغ دي، دا حدیثونه نشته. دا 212 صفحه منهاج السنن 5 جلد دا رسته لاس. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم بشیر احمد افغان صاحب ته به خپل د پوښتنې ځواب رسېدلی وي.